څومره چې زړېږم پوهېږم یم ملګرو مرګ ته نږدې کېږم چا باندې چې ګران د خپله ځان وم اوس راپورې خاندي چې تېرېږم ډېر ښه دی او دروند وم لکه کاڼی چې ځواني مې وه وخته تا بوډا کړم سپکېږم او څومره به د ناز تلمه کوږ په لار اوس چې قدم اخلم نه خوښېږم او سپین مخ کې مې ګونجې را پیدا شولې تور ویښته مې سپین شو خفه کېږم او دغه څو شعرونه نورم د چا انتخاب دي چې ته راته ووایه چې یاره سړی چېرته لاړ شي د نفرتونو د دې ښاره سړی چېرته لاړ شي زرې زرې شي ټوله ورځ د شپې نه ښه روده شي اخر بېوسه مزدور کاره سړی چېرته لاړ شي او بچي د خوار چې په مړه ګېډه روټۍ پې وخوري دغه یو څو پیسو دپاره سړی چېرته لاړ ډېر ښه دی دا مې اورېدلي خو شاعر نه دی معلوم راته چې د چا دي ښه ډېر ښه شعرونه یار چې دا هر چا دي ډېر زړه پورې شعرونه او دغه د صاحب شاه صابر صاحب دغه څو لفظونه چې څه محبت څه انتظار یې کوو زړه چې د کارو نه څه کار یې کوو محبت خونه چې ورانه نه وه هر سړی ښه اوس روزګار یې کوو او ستا د بڼو د بڼ د باد لږې زما چې یاد شي نو شغار یې کوو ډېر ښه دی او په غږ او غوږ چې پابندي ورسره یو څو مارغانو چې چغار یې کوو او دا به صابرو ښه زه پوه شوم چې خوب یې نه و انتظار یې کوو ډېر ښه دی او زموږ د مردان سیمې د ځلند دا ستوري محمد سعید سید صاحب دغه څو شعرونه چې زړه به مې خاورې د دې ګټې په تاوان مین شي چې زموږ خوښ شي هغه ښکلی زر په ځان مین شي او غاړه غندلې تازګي ورته سرونه وهي څوک چې د شاړې په ټپه د یا قربان مین شي مینان ډېر دي خو مین به ورته هله وایو چې د سعید غوندې ملنګ شي په مردان مین شي ډېر ښه دی او سعید صاحب دغه هم وایي چې د انسان او د انسان د انا جنګ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنګ دی حد دی د انسان او د انسان د انا جنګ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنګ دی په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوې په جومات کې د ایمان په رڼا جنګ دی حد دی سعید صاحب حد دی یار په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوې په جومات کې د ایمان په رڼا جنګ دی د مشرق انغري ځکه نه تودېږي ایشیا کې د وسلې په سودا جنګ دی او دا سندرې دا جوور جوور فکرونه دا به دا ذهنونه وشاربي دا جنګ دی حد دی سعید صاحب حد کړه صاحب شاه صابر صاحب شعرونه دې راته ووایي نو صاحب شاه صابر صاحب وایي چې په دردېدلو تړقېدلو څړیکو ستا د یادونو وظیفه کوم مینه منم خو پښتو نه ماتوم ستا نه بغیر به ګزاره کوم صابر صاحب په دې شعرونو دې ما ته خپل دوه درې شعر نه رایاد کړه چې د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت پیرغونه بیا به لار نه مومي او زړونه به ډېر تا ازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او ټیک ته چې زه به هم اوتر یم ته به هم ګورې قرار نه مومي ډېر ښه دی یار د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونی کې لیونی مازدیګر د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونی کې لیونی مازدیګر ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت ته مې کدې مازدیګر سم د ماښامه ته بې ونیومه تا راته کړی وې خیرې مازدیګر رقیبانو بوږدې نه ویرېده مونږ چې شو یو بل ته نږدې مازدیګر ځان یې ستایه د ځان صفت یې کوو زما غزل یې ماته وې مازدیګر ځان یې ستایه د ځان صفت یې کوو زما غزل یې ماته وې مازدیګر زمونږ کوڅې ته دې کاته روان وې زما ساویره ما لیدې مازدیګر صابر صاحب دغه هم وایي چې کله خبر دی څوک دې ونه ویني مزه سحر دی څوک دې ونه ویني په دې شکمنه بلی مه ودرېږه وخت مازدیګر دی څوک دې ونه ویني او په دې کوڅو کې مخامخ صابره د جانان ور دی څوک دې ونه ویني زما د هر سړي نه یېرې کېږي په چا باور دی څوک دې ونه ویني په عالم مه راځه بدنامه به شي صحرا دی غر دی څوک دې ونه ویني او اقبال شاکر صاحب هم دغه شعرونه ډېر مې خوښ دي چې ډله پره زیاته په هر زور د زورور وي زور د زورور وي هم شور د زورور وي او موږ سره راسې بس د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورور وي او دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي او ژوند د ضابطې د دایرې نه وتی چرته شي لو به د لوګرو وي خو لور د زورور وي